د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د پیسو په غلا تورن شوی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د خوست د شیخ زاهد پوهنتون یوې سرچینې زاویې رسنۍ ته ویلي د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت د متحده عربي اماراتو لخوا د یاد پوهنتون د ښوونکو او کارمنانو د 9 میاشتو تنخواه د تفاوت میلیونونه افغانۍ ځان ته وهلي دي. د کال په پیل کې د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت له یاد هیواد سره د دغو تنخواو پر سر جوړ رانغی او یاد هیواد هم پر شیخ زاهد پوهنتون مالی مرسته غوڅه کړه. وروسته جوړجاړی وشو او د 9 میاشتو د تنخواه تفاوت چې پر اوسنۍ دولتي تنخواه سربیره هر میاشت له 10 تر 12 زرو افغانیو کیږي بیرته ښوونکو او کارمنانو ته حواله کړي، خو د لوړو زده کړو وزارت هغوی ته دولتي تنخواوې ورکړي دي او د تفاوت پیسې 10 او 12 زره افغانۍ ځان ته وهلي دي. د خوست د شیخ زاهد پوهنتون ښوونکي او کارمنان تور لګوي چې د لوړو زده کړو وزارت د شیخ زاهد پوهنتون مرستندویانو ته په استولي حساب کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د تنخواه تفاوت کارمنانو او ښوونکو ته حواله شوی، خو حقیقت دا دی چې دغه پیسې وزارت ګرځولي دي. د تنخواهو د ګرځېدو پر وخت هم موږ ته ویل شوي وو چې ستونزه په مالیې وزارت کې د تخنیکي ستونزو له وجې ده. د شیخ زاهد پوهنتون کارمنان او ښوونکي ټینګار لري چې یو ځل پخوا هم د همدې فساد له وجې مالي ملاتړ غوڅ شوی و او که بیا هم مرستندویان پر دې موضوع خبر شي نو ښایي خپل مالي ملاتړ ودروي. د خوست د شیخ زاهد پوهنتون 360 رسمي ښوونکي او شاوخوا 200 رسمي کارمنان لري. د ننګرهار لپاره د اسلامي امارت د مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی لخوا ټولو رئیسانو، ولسوالانو او ادارو ته په یوې استول شوي استوده کې ټینګار شوی چې د ملا هیبت الله په حکم د انځور او ویډیو اخیستل او خپرول منع دي. زاویې رسنۍ ته په رسیدلې استوده کې همدارنګه ډیره شوي چې د ملا هیبت الله په حکم او د امر بالمعروف د نوي قانون پر بنسټ انځور او ویډیو منع دي او په ننګرهار کې په ولایتي مقام کې پر دې تړاو پوځي ناسته کې د دغې پریکړې په عملي کېدو ټینګار شوی دی. له دې وروسته د ساکښو له انځور اخیستلو او خپرولو څخه ډډه وکړئ. راپورونه د تیر په څیر لیکئ او د خپلې ادارې د ودانۍ لیکدړې او یا لوګو سره خپروئ او له رسنیو سره که مرکه کیږي نو یوازې د غږیز د ثبت اجازه ده. د اسلامي امارت لخوا پر ښځو د بندیزونو په لړ کې امر بالمعروف په ښارونو کې خوړنځیو یا هوټلونو ته د تلو په وخت کې هم له نارینه او ښځو د نکاح لیک غوښتنه کوي. د کابل ښار له ځینو څنډو څخه داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د ښار په منځ کې د یون او یو ځای ګرځېدو په وخت کې امر بالمعروف پر ښځو او نارینهو فشار راوړي چې خپله رشته ثابته کړي. د دوی لومړۍ پوښتنه دا وي چې دا ښځه دې څه کیږي، که میرمنه دې ده نو نکاح لیک یې راوښیه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.